سلام له خپلو همکارانو په مننې اوس هم څو لنډ خبرونه. د ولسي جرګې ټاکنې په استثنایي توګه په سلګونه هغو مرکزونو کې چې تېره ورځ د بېلابېلو لاملونو له مخې بند پاتې وو نن سهار پیل شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر تېره شپه ناوخته په یوې خبري ناسته کې ویل تېره ورځ په 12 ولایتونو کې په 4500 مرکزونو کې څه باندې 3 میلیونه پر شرایطو برابر کسانو ګډون کړی و او خپلې رایې کارولې وې. خو په 401 مرکزونو کې د امنیتي تخنیکي او مدیریتي ستونزو له امله ټاکنې نه دي ترسره شوي او د نن ورځې په اوږدو کې هلته دغه لړۍ روانه ده. د ټاکنو په لومړۍ ورځ د یو ځانمرګي برید په ګډون په بېلابېلو پیښو کې 27 ولسي وګړي وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال وایي په دې لړ کې 9 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او د ټاکنو د یو کارکوونکي په ګډون 14 نور پوځیان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 11 بریدګر هم وژل شوي، 8 ټپیان او 18 نور نیول شوي دي. د ولسي جرګې د تېرې ورځې په ټاکنو کې تر ټولو ډېره رایه په کابل او کمه رایه په ارزګان کې کارول شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو تېره شپه شاوخوا 11 بجې په یوه خبري ناسته کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې په کابل کې څه باندې 1 میلیون کسانو او په ارزګان کې 15919 کسانو ګډون کړی دی. دوی زیاتوي په دې ټاکنو کې د میرمنو رایې ورکوونکو کچه په جوزجان کې لوړه او په زابل کې ټیټه وه. ویل کېږي په جوزجان کې 53 سلنه میرمنو او په زابل کې 9 سلنه میرمنو په دې بهیر کې ګډون کړی و. د پکتیا د ضیاځي آریوب او میرزکي ولسوالیو امنیه قمندانان په ټاکنو بهیر کې د وظیفوي غفلت له امله تېره ورځ له دندو ګوښه شول. د دغه ولایت امنیه قمندان راز محمد مندوزي د یادو قمندانانو له ګوښه کولو سره سم دغو ولسوالیو ته نوي قمندانان لیږلي دي. نوموړي همدارس خبرداری ورکړې چې په دې ملي بهیر کې هیڅ ډول وظیفوي غفلت او له دندو ناوړه ګټنه د منلو وړ نه ده. ولسمشر غني تېرې ورځې د ټاکنو د امنیت خوندیینې له امله د افغان ځواکونو هلې ځلې وستایلې. ښاغلي غني تېره ورځ د ملي امنیت ریاست په سوق او ادارې مرکز کې په هیواد کې د ټاکنو د عمومي امنیتي وضعیت له ارزولو وروسته د امنیت د ټینګښت، پراختیا او وړتیا لوړولو په برخو کې د ملي امنیت له لوی ریاست څخه مننه وکړه. له دې سره سم د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د نن ورځې د رایې ورکړې مرکزونو د امنیت خوندیینې ټټر هم وهلی دی. او د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو نن سهار وختي د کندوز ښار د لومړۍ امنیتي حوزې پر شاوخوا سیمو ډلییز بریدونه پیل کړي دي. د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی زیاتوي دم غړي د کندوز ښار په لرو پرتو سیمو او د امام صاحب ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا روښانه نه ده. لا تر اوسه د کندوز امنیتي مسؤلینو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه اوس هم تاسو رابولم د ټاکنو په اړه د خورشید ځانګړي پروګرام لیدو ته.